په ریکورډ کې تاسو ته تصویر ښکاري دا د ملیشیا مسافر دی په ملیشیا کې ژوند کوي داسې 2-3 کالونو نه هلته ملیشیا کې ژوند کوي او هلته کې چا مړ کړو په دیره کې چا ووژنو او کسان نه دي معلوم. نو اوس موږ حکومت له پکار دی چې دا لاش زر تر زره پاکستان ته راوړي شي خپلو کور والا خپل دغه ته د حواله شي او هلته ملیشیا کې د بل روډ دی هغه ته هم دمکې ملاویږي. حکومت په خپل کار وکړي خپل دغه وکړي خو چې زموږ پښتانه چې څومره په ملیشیا کې دي نو هغوی دې راپاسي احتجاج دې وکړي چې دغه سره هم پانسي شي یا دته خپله سزا میلو شي چې کوم ملیشیا قانون چې کومه سزا ده قاتل دپاره هغه دې ته دغه شي او چې دا قاتل د ملیشیا نه بهر ونځي خپل ملک ته لاړ نه شي. نو دا هلته کې بل روډ هم موجود دی خو هغه ته هم دمکې میلاویږي. که تا الو وي ګنې تا سره مونږ دا چلې کوو ډېر بېدردی او ډېر دغه سره یې قتل کړی دی وژلی دی. نو مونږ د خپل حکومت نه هغه چې څومره خلک دي غټو دفترو په غټه سطح باندې دي نو هغوی ته زما دا ریکویسټ دی چې یاره دلته راپاڅېدل چاندا چې سم تاسو هلته به خپل دغه برابر کړی چې یا څوک دغه شي خپل ملک ته رالیږي د چاندا ولو کې یو څه کم طریقه کاري دی ملیشیا نو پلیز د خدای لپاره دا پاکستان ته راولېږي. هلته کې داسې 3-4 ورځونه پروت دی او څوک شته دی نه نو زر تر زه دی پاکستان ته راشي او خپل اوسېدونکي د ثوابۍ دی ثوابۍ ته راورسي او خپل کور والو ته حواله شي نو ستاسو به یو جهان مننې او د مجرم ته د سزا میلو شي. دا ویډیو نور ملګرو سره مخکې شیر کړئ د ملیشیا چې کوم غټ دغه دي هغوی ته شیر کړئ چې هغوی ته دا خبر میلو شي او د دې مسلمان د دې پښتون د دې ثوابیوال مدد ورکړی شي او د خپل وطن ته خپلې خاورې ته وسپارلی شي او هغلته هلته چې د هغه کوم روډ دی نو هغه ته د انصاف میلو شي. ویډیو که خوښ شوي نور ملګرو سره مخکې شیر کړئ چې دی خپل پاکستان ته راورسي. مننه.